دا د 2020 کال د ډسمبر 20 ورځ وه چې یوه 20 فوټه اوږده کښتۍ له بهاموس ټاپو څخه د فلوریډا په طرف روانه شوه او په دې کښتۍ کې 20 مسافرو سفر درلود. دا چې دې کښتۍ مخکې هم له بهاموس څخه فلوریډا ته څو ځله سفر کړی و، له همدې امله نننی سفر هم ورته خورا عادي و. خو بیا د دې کښتۍ پر مخ تګ سره څه وشول؟ آیا سمندر ډوبه کړه که د زورو توپانونو ښکار شوه؟ د دې کښتۍ په اړه ټول خبرونه یوازې دا و چې له بهاموس ټاپو څخه په خوندي ډول رخصت شوې. خو تر دې خبر وروسته یو خبر دا هم و چې دا کښتۍ فلوریډا ته د برمودا پر مثلث تېرېدله. کله چې د امریکا امنیتي ساتونکو ته دا خبر ورسېد نو دوی د پلټلو عملیات پیل کړل چې د سمندر په مختلفو برخو کې پوره 4 ورځې او 4 شپې د پلټنې عملیات وکړل، خو د کښتۍ اړوند هیڅ شی ترلاسه نه کړل. سید کریم ربزی درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. د برمودا مثلث په اړه موږ خورا زیاتې کیسې اورېدلې چې د سمندر یوه لویه برخه ده او په اټلانټیک سمندر کې ګڼل کیږي. دا مثلث له فلوریډا څخه تر برمودا ټاپو او بیا له پورټو ریکو څخه بیرته په فلوریډا باندې ختمیږي. د دې جوړیدونکي مثلث پراخوالی 800,000 کیلومتره مربع کیږي، یعنی دا مثلث له افغانستان او ترکیه څخه هم ډیر لوی دی چې کله ورته د برمودا ټراینګل او کله هم ورته د ډیول ټراینګل یعنی شیطانی مثلث نوم اخیستل کیږي. دا مثلث د خپل خطرناکو رازونو له امله په ټوله نړۍ کې بدنام دی. دې مثلث ته رسیدونکي الوتکې او کښتۍ له خپل بیس تمځای سره په ناڅاپي ډول اړیکه له لاسه ورکوي او د تل لپاره ورکیږي. تر اوسه پورې د الوتکو او کښتیو لوی تعداد په دې مثلث کې ورک شوي دي، خو تر ننه پورې څېړونکو ته یوازې د یو څو الوتکو او کښتیو ملبې د سمندر په تل کې په لاس ورغلې، خو دا ملبې هم په هغه ځای کې په لاس نه دي ورغلې کوم ځای کې چې وروستی ځل د الوتکې او کښتۍ په رادار کې تر سترګو شوې وې. په داسې حال کې چې د نورو الوتکو او کښتیو او په هغوی کې د شته انسانانو په اړه څه هیڅ درک نه دی معلوم شوی. د سمندر دا برخه ځواکمنې بړبوکۍ لري که سمندري بلاوې یا پرې د فضایي مخلوقاتو اثر دی. خو پر دې مثلث کې هرومرو داسې څه شته چې لویې کښتۍ او الوتکې ژوندۍ ورکوي. د دې غیر عادي پیښو اصلي لامل آخر هم ساینسپوهانو ته په لاس ورغی. دا کیسه له کال 1945 څخه شروع کیږي چې د امریکا 5 جنګي الوتکې د عملیاتو په موخه الوتې وې. په دې 5 الوتکو کې د ناستو 14 اشخاصو ته دا بیخي د ورځني تمرین په څیر ښکارېده، خو د برمودا مثلث ته په داخلېدو سره د پوځي رادار څخه 15 واړه الوتکې غیبې شوې. خو دا وخت د دوهم نړیوال جنگ د ختمېدو یوازې 2 میاشتې شوې وې. له همدې امله امریکایي پوځ دا شک کاوه چې شاید کومو دښمنانو د الوتکې راغورځولې وي. د دې الوتکو پلټلو لپاره یوه بله لویه جنګي الوتکه واستول شوه، خو په حیرانتیا سره دا الوتکه هم د برمودا مثلث ته په رسېدو له رادار څخه ورکه شوه. همدارنګه نه د هغو 5 جنګي الوتکو او نه هم د دې لویې پلټونکې الوتکې هیڅ درک معلوم نشي. دا هغه پیښه وه چې تر دې وروسته ټولې نړۍ برمودا مثلث د یاروونکي خطرناک مثلث په توګه وپېژنده. په 2015 کال کې د الفارو نومې بار وړونکې کښتۍ له فلوریډا څخه پورټو ریکو ته روانه وه چې د 2015 کال د اکتوبر په اوله له رادار څخه غایب شوه. د امریکا امنیتي ادارو د کښتۍ پلټنې لپاره عملیات پیل کړل او د یوې میاشتې عملیات وروسته د سمندر له سطحې څخه 15,000 فوټه لاندې وموندل شوه. د کښتۍ له کاپټن سره وروستۍ اړیکه چې نیول شوې وه له هغې داسې معلومېدل چې په کښتۍ کې اوبه دننه شوې وې او دا له الفارو سره وروستۍ اړیکه وه. د 2014 کال د فروری په 23 د ترکیې هیواد هوایي شرکت یوه الوتکه د کیوبا ښار څخه هاوانا ته روانه وه. له همدې امله پر برمودا مثلث تېرېدله، خو ناببره پیلوټ کنټرول ټاور ته خبر ورکړ چې الوتکه په غیر عادي حالت کې ده. له همدې امله یې الوتکه د هاوانا پر ځای د ډولس پر هوایي ډګر ښکته کړه او د 440 مسافر ژوند یې وژغورو. دې ته ورته خورا زیاتې پیښې په برمودا مثلث کې رامنځته شوي دي چې د ځینو پیښو ثبوتونه په ویکیپیډیا کې هم موندل کیږي، خو ځینې بیا داسې پیښې شوي چې هیڅ راپورټ پرې نه دی جوړ شوی او نه یې هم کوم ثبوت شته. په 1960 کال کې یو امریکایي تجار د بوراک په نوم خپله عصري کښتۍ کې د سمندر میامي نومې غاړې ته په چکر ووته، خو له لږ ځنډ وروسته د بوراک لخوا سمندري څارونکو سره اړیکه ونیول شوه چې زما کښتۍ له یو نامعلوم شي سره ټکر شوه. کله چې څارونکي هغلته ورسېدل نه هم کښتۍ په لاس ورغله او نه هم د بوراک نوم او نښان. والله اعلم چې بوراک له چیز سره ټکر کړی و. دا راز له بوراک سره سمندر ورک کړ. د برمودا مثلث هره نوې پیښه یو ځل بیا د خلکو په ذهنونو کې درناوی راخپروي
او د هر ځل په څیر د پیښې د رازونو معلومولو لپاره څېړونکي خپلې څېړنې کوي. خو دا ځل څېړونکو ته داسې ثبوتونه په لاس ورغلي وو چې ګمان کېده اوس د دې رازونو معلومول حل شوي وو. د کولوراډو پوهنتون د امریکایي ساینسپوهانو یو ټیم له نړیوال فضایي تمځای څخه پر برمودا مثلث خورا زیاتې څېړنې وکړې. د دې څېړنو دوی داسې څه وموندل چې شاید تر دې دمخه هیڅ چا نه وي لیدلي. هغوی پر برمودا مثلث داسې وریځې وموندلې چې نه مربع وي او نه هم دایروي، بلکې دا وریځې یو مسدسي شکل لري چې 88 کیلومتره اوږدوالی لري. ماهرین وایي چې دا وریځې عامې وریځې نه دي، بلکې دا آیرن بم یعنی هوایي بمي وریځې دي. کله چې دا وریځې داسې عجیب شکل غوره کړي نو د وریځو لاندې د بادونو زورورې څپې الوزي چې سرعت یې په ساعت کې 2500 کیلومتره ته رسیږي. د هوایي څپو سرعت دومره زیات وي چې نه الوتکه په اسانۍ سره ترې تېرېدلی شي او نه د همدې هوا له امله جوړېدونکې سمندري څپو څخه لویې کښتۍ. د ساینسپوهانو له انده پر برمودا مثلث کې د پیښېدونکو حادثاتو یو لوی لامل همدا دی. د معلوماتو له کتلو او اورېدلو نړۍ مننه. کوم معلومات خوښ شوي وي له خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ.